ورونو خویندو ته د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ورحمت الله وبرکاته. تاسو د برکتونه. ډاکټر صاحب تاسو نن موضوع راوړې ده د حزب اسلامي د اسیرانو بندیانو د خپلواکۍ آزادېدو په مسله باندې، او دلته تاسې کوم بحث چې روان کړی دی دغه ټول ملګري چې دلته راغلي دي دا ټول پښتانه دي، افغانان دي، او دا ټول قربانیان دي. یعنې دا څوک دلته ناست دي دا ټول قربانیان دي. دا داسې کیسه ده لکه معیوبان چې سره راټول شي، د چا پښه نشته، د چا لاس نشته، د چا سترګه نشته. د موږ او تاسو هم دلته راغلي دي، هر چا یو خپلوان یو عزیز په دې ناورین کې قرباني شوی. د چا پلار، د چا ورور، د چا تره زوی، چا ماما، د چا اولاد، د چا خور، د چا مور، د چا تره لور. ځکه 4.5 میلیونه شهیدان چې موږ ورکړي دا خو پیریان نه دي د منځه تللي، دا خو ونې او دیوال نه دي منځه تللي، دا زموږ تاسو خلک دي. اوس دغه دردونه موږ د ځای ته راوستي یو چې موږ د حق خبره نشو کولی، ټول په احساسات ولاړ یو. زه تاسو ته یوه قصه وکړم لنډه، ډېر ملګرو ډېرې خبرې وکړې، ما ته لږ غوږ شئ. زه تاسو ته د ژوند د تجربو هغه خبرې کومه چې دغه حالت ته ستاسو په ډېر ژور ډول تاسو پام شي. دې وخته دلته راز محمد شیرزاد صاحب خبره وکړله، وی چې ما په پېښور کې د ایران سفارت ته اولین سړی وای ما تیږې ور وویشتلی، او دا رښتیا خبره ده، ده به بالکل دا کار کړی وي. تا خو د ایران سفارت ته تیږې ور ویشتلی دي. ما په دغه پېښور کې د انجینرۍ په دوران کې ما د انجینرۍ د دوران 3-4 کال و، په د کابل کې جګړې روانې وې، کورنۍ جګړې وې، د 2004 پورې. په خدای قسم دی چې په دغه ګلبدین حکمتیار باندې د ما د خپل ماما سره اختلاف شو، ور ولټېدم، ما وې ماما خوله کې به د غاښونه نه وي که بله خبره دې وکړه. تر دې اندازې پورې ما ته مې مور تر مرګه پورې دا پیغور راکولو چې بچی خپل ماما ته دې په دې سړي باندې ور پورته شوی وي او داسې اخطارونه دې ورکول، او نن بیا خلاف یې. نو ما ورته چې مور ما وخت موږ سیاسي کلتوري مذهبي بېسده و، سکمبس و، موږ ته ډېر سکمپات را دوړول شوي و. ګورې زه ګلبهار کې ومه، 10 کلن وم چې د روسانو یرغل وکړ په دې خاوره باندې. موږ ګلبهار کې و، د موږ په سترګو لیدلې شیان به م لیدل چې روسانو بمبارۍ کولې، زموږ خلک به شهیدانول. په دې چشمکې، پفدم، ګراوو، سنجن، کوهستان، په دې شمال د کوهستان ټولې بمبارۍ او د لونامې ځایونه بیمڅل ما په سترګو لیدل، او زموږ همصنفیان به چې راغلل د شهیدانو قصې به یې کولې. او دلته زموږ پنجشیري همصنفیان وو، دوی به موږ ته قصې کولې چې داسې دا سړی عامر صاحب وی پیران پیر دی، عامر صاحب پنج پیران پیر د پنجشیر دی. څنګه پنج پیران پیر پنجشیر دی؟ یوه شیبه کې دلته پریان کې، بل شیبه هلته وي. الوتکې راشي بمبار پې وکړي دی ترې ووځي، الوتکې راشي د سره یې تېرې شي، داسې بم نه شي پې اچولی، تیغ بندي لري او پلانی دی او ډنګی دی. ما ته به دا سوال پیدا کړی څنګه کوهستان کې مجاهدین شهیدانېږي او دا پاتې کېږي. پفدم او چشمه او ګراوو چې زه هلته اوسېدم د ما همصنفیان خویندې یې شهیدانې شولې، دا سړی څنګه پاتې کېږي؟ بیا چې زه چې د جهاد 14 کلن شومه، د جهاد لیکو ته راغلمه، د 8 کاله ما د روسانو د وحشتونو، جنایتونو او د دوی د ملګرو هر څه په سترګو ولیدل. پلار به قصه راته کوله، مور به چې کابل ته لاړه، وردګو ته لاړه، دواو ته لاړه، بیرته به چې راغله د ده دواو قصې به یې کولې چې پلانی شهید شو، پلانی شهید شو، دومره دواوې مې وکړې. 20 دواو ته لاړو، 30 ته لاړو، 40 ته لاړو. دوی په خدای کې خوشحالۍ ته تللي وي چې راغلي وي بیرته چې موږ خوشحالۍ ته لاړو. موږ ګلبهار کې اوسېدو د کاپیسا، او وردګو ته خپلوانو ته
شهادتونو ته به چې ورتلل، دواړو ته به ورتلل. دا د موږ د ژوند 8 کاله وروسته زه جهاد لیکو ته چې راغلم، د جهاد په لیکو کې دا کیسې ما ولیدې، تنظیم جنګۍ مې ولیدلې، دا وروره د روسانو هغې خواته وحشتونه او دې خواته د قماندانانو پېښور کې، بیا د سیاب تنظیم کې، بیا د محمدي په تنظیم کې، بیا د حرکت په غونډ کې، دا غونډونه ټول موږ ولیدل. نو په دې وخت کې ما ته ډېر سوالونه را پیدا شول. روسان چې ووتل ما ټوپک کېښود، لاړم پېښور ته، تعلیم مې شروع کړ. ګوره موږ جهاد د دې دپاره کړی و چې د وطن آزاد کړو. د روسانو د وتلو نه وروسته همدې روسانو پروګرام جوړ کړ، په همدغو پرچمیانو، په مسعود، په دوستم، په محقق، په خلیلي او په نبي اعظمي باندې همدغه نجیب حکومت چپه کړ. نجیب وتښتېدو سفارت ته، هغه ته هند ته تښتېدو، همدو د دوستم او د مسعود ملیشه هوایي ډګر کې تاو کړ، وتښتېدو د سفارت هغه ته ملګرو ملتو دفتر ته. زه په دې وخت کې پېښور کې یم، په 92 کې جګړې ونښتلې. زما 14 کلن ورور دغو مزاري را شهید کړ. زما کور دغو سیاف یوړ. زما د کور څنګ ته د سیاب قمندانانو 3 کوره دې خواته 3 نجونې د موږ د ولایت ټوله شپه بې ناموسه شولې. سهار پلار مور ماشوم دا یې شهیدان کړل، نجونې یې ته یوړې، ته نن ورځې ورکې شولې. زه د ورور د شهادت نه وروسته چې کابل ته راغلم، ما ته ملګرو ووی چې دلته د سیاب سره څو زاریګان دي، راځه د ورور په غچ کې دا شهیدان کړه، ویې وژنه، بخښنه غواړم، د ورور شهادت غچ به دې واخلې. زه چې کور ته راغلم، مور سره مې دا خبره وکړه، پلار سره مې دا خبره وکړه. ما د ادې د خدای وبښي دا خبره راته وکړه چې بچیه، ما وایي زما خو زړه دا ملګري داسې وایي موږ به څوک ووژنو، دا څوک دي، خدای څوک یې راوستي دي. نو ادې مې راته وویل چې بچیه، ته په زاریګانو کې د کومې شفیق مور ته بوره کوې، یعنې په دې معنا چې لکه څنګه چې زه بوره شوم، زما زوی په ناحقه ووژل شو، ته د کومې زاریږې مور همدغسې شفیق زوی ور شهیدوي او مور یې بوره کوي. ما مورې دا ملګرو دا خبره کړې، ما رد ځواب ورکړی، کور کې مې دا خبره تاسو ته وکړه چې دغسې حالت دی. دغه ملګرو ته ما ځواب ورکړ چې ملګرو زما د ورور د شفیق قاتل چې دی هغه د حزب وحدت مشرتابه دی او په دې جرم کې دغه نور هم شریکان دي او دا چا چې وسلې ورکړي هغوی هم شریکان دي. که تاسو کولی شئ دا محاکمې ته راولئ ښه تر ښه، که نه شئ کولی تر دو تیر شئ. زه دا کار نه کوم. او دا څوک دي؟ تاسو به کرچوانانو عام زاریګان راوستي وي، سیاب پوستو کې بندیان دي او په دغو باندې څه وحشتونه نه کېږي. دا د دې وطن مظلوم بچیان دي. زه دا کار نه کوم. زه بیرته پېښور ته لاړم او مطالعه مې شروع کړه. ډاکټر صاحب محترم، ساعت څو بجې ده؟ یوه دقیقه وبښه. ما ته په پېښور کې د مسعودو ګلبدینو رباني په اړه باندې د دوی سره د جهاد په دوران کې د محبت پیدا کولو لپاره دغه خبره به کېدله چې کمونستانو ظلم کولو، داود خان ظلم کولو او دوی راوتښتېدل، دې خواته مجبوره شول، سلا یې واخیسته او جهاد شو، پلانی شو، ډیکه شو. خیر موږ خو د روسانو مقابل کې په جهاد اخته وو. په دې وخت کې د دې اسناد و شواهد موږ سره نه وو چې پوښتنه وکړو چې څوک دی، موږ سره دا وخت نه وو. مګر وروسته چې ما څېړنې وکړې په همدو پېښور کې په یو مجلس کې دغه یاسر د ما د تره زوی ته دا کیسه وکړله چې د ظاهر په دوران کې دغه ګلبدین ما ته توپانچه راکوه چې ظاهر زوی ووله، وایي ما ونه ویشتو. په وایي دا څه کیسه ده؟ دا د قاضي امین وقار د خولې خبره ده چې ظاهر په آخر کال 1451 کال کې په 1451 کال کې ګورئ غوږ شئ ورته، په 1451 کال کې دغه قاضي حسین احمد 2 کسان د حزب اسلامي یا د نهضت مسلمانانو مشران، حزب اسلامي لونه د نهضت مسلمانانو